نو علماء کرامو د دې دپاره ډیر زیات شان نقل کړي دي. زه به د هغې څخه یو څو شان تاسو ته یاد کړم. اول دا دی چې روزانه 101 یا 103 داسې د الهادي جل جلاله ویل کېږي. هر وخت چې د موقع پیدا کړه دا وایه. نو دوی وایي چې په دې سره به هم ذهن تیز شي. او دویمه وظیفه یې دا نقل کړې ده چې یا علیم جل جلاله، چې د سحر د لمانځه نه پس 115 واره دا ویل سي. یا علیم یا علیم، دا 115 واره چې پوره کې په اخر کې به جل جلاله ورسره وایي. او دا شان دا علماء لیکلي دي، او حضرت علامه شهید محمد یوسف لدانوي صاحب هم لیکلي دي چې یا قوی جل جلاله د هر مانځه بعد 14 واره ویل کېږي، چې د هر مانځه پس به پر تندي باندې یا پر سر باندې راسته لاس ونیسي 14 واره به یا قوی جل جلاله دا وایي. د دې قسم څخه نور هم بعضې وظایف نقل شوي دي. نو بس په همدغه دریو به اکتفا وکړو.